بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسی دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو خوشاله و آباد ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن یو بهترین او په ډېر په زړه پورې برنامه لرو. رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. موږ مدرسې کې دوه بخش اوس لرو. یو دا دی چې عمومي د همدغه مرکز یا دغه علمي کور هغه قرضداري ده. خدای جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې هغه قرضداري ادا کړو. دغه برنامه راپور موږ په تیره برنامه کې مکمل راپور درکړی. څو پیسې 3915 ډالر تقریبا موږ ته خلکو کومک او امداد کړی د همدغه مرکز لپاره او پر موږ باندې 9915 ډالر تقریبا باندې و د روژې رئیس نو چې باقي څونه پیسې پاتېږي هغه پیسې د همدغه مرکز پر موږ باندې قرضداري د خالق جل جلاله دې په خپل کامل قدرت باندې ادا کړي. یوه یادونه باید وکړو چې په دغه علمي مرکز کې موږ او تاسو ټول ګډ مسؤلیت لرو چې د خپلو وطنوالو د خپلو هغه مظلومو هیوادوالو د بچیانو ښه تعلیم او تربیت وکړو چې هغه واقعا هم یا غریبان وي یا یتیمان وي یا مظلومان وي یا هم شتمن خلک خو زموږ تر مرکزه پر رسېدلي وي. نو د هغوی باید د یخ او د ګرمۍ بندوبست موږ وکړو. د هغوی باید موږ همکاري او لاسنیوی وکړو. د هغوی سره په هره برخه کې هر اړخیزه مرسته او کومک موږ او تاسو وکړو. دا ځکه موږ او تاسو کوو چې الله جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې د همدغه مؤمنانو چې د دوی زموږ د همدغه مرکز په سبب باندې هدایت نصیب شوی دی او څومره نیک کارونه چې دوی کړي دي الله پاک جل جلاله به موږ او تاسو ته د قیامت په هغه سخته ورځ باندې اجر راکوي. نو مرکز داسې دی لکه یو غټ کور. دلته د اوبو ضرورت دی، د ډوډۍ ضرورت دی، د چای ضرورت دی، د مثال په ډول د چمپر د چوکیو ضرورت دی، د میز ضرورت دی، د کالو ضرورت دی، د فرش ضرورت دی، د خمو د یخچال ضرورت دی. دا ټول هغه موارد دي د کتابونو، د قرآن کریمونو او د استادانو د معاشاتو، د چوکیدار د معاش، د صفاکار د معاش، د مدرسې د ناظم، د مکتب د مدیر، د دې ټولو شانو واقعا ډېر ضرورت وي. نو ګټ یا غټ کور هغه طبعا ډېر مصارف لري. دا هم تقریبا دلته یو کور کې تقریبا د میاشتې 15 کسه اوسېږي. ډېر کسان 20 نفره وي. په دې کور کې تقریبا د میاشتې 300 نفر اوسېږي. نو د 300 نفر مختلف ضرورتونه او د اړتیا وړ سامان لري چې باید هغه پوره شي تر څو دوی تعلیم وکړي. موږ سره به مور چې واقعا رب جل جلاله دې ډېر اجر ورته ورکړي او خدای جل جلاله دې حشر له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي. هغه مور زموږ سره د مدرسې په برخه کې دا ویلي و چې موږ به د میاشتې تاسو ته چې څومره زموږ وس او توان و کومک په څه نه څه در سره کوو او تاسو به چې د مدرسې کوم ضرورتونه وي هغه به انشاءالله العزیز تاسې ورباندې راپکوئ. فی الحال چې ډېر دا ضرورتونه د همدغه مرکز دي 3 شیان دي. یو د هغه یتیمو شاګردانو د هغوی د فیس اداینه یا د هغوی د یونیفورم مصرف یا د هغوی د کتابونو مصرف دا فی الحال غټ مصرف دی په مرکز کې. دوهم د استادانو د معاشاتو. کله زموږ شاګردان چې دلته ډېر فری راځي خو موږ دلته 3 کټګوري لرو. یو هغه دی چې بالکل مکمل درسونه فری وي او قرطاسي او کتابونه ورته فری ورکوو. دوم هغه دی چې مثلا هغه واقعا ډېر غریبان د هغوی سره 50-80% په فیس کې تخفیف کوو. او درېیم هغه دی چې فیس راوړي یعنې دلته شاګردانو ته داخله ورکوي او دا چې ټوله کامل فیس راوړي نو د هغوی مخکې 4-3 میاشتې مخکې د هغوی څو فیس 1.5 افغانۍ 1.5 افغانۍ راوړي. اوس 1.5 افغانۍ کوي د دومره مرکز د غلو چې کله شاګردان 300 نفر سي په 300 نفر کې شاګردان هغه کې طبعا 100 نفره فری غریبان دا خلک دي او دغه څخه وروسته 200 کسان پاتې په 200 کسان کې 1.5 افغانۍ راوړي. نو دا تقریبا شاوخوا 10,000 افغانۍ د میاشتې کېږي. او د استادانو معاشات څو دي؟ د 10,000 افغانۍ 10,000 افغانۍ شپږ د استادانو معاشات 15,000 افغانۍ د استادانو معاشات او د هغه څخه وروسته د مدرسې د ناظم معاش دی
او د سپاکار معاش دی د سپاکار د هغه مدرسې د میاشتې دغه دی د برق مصرف دی د مثال په ډول د اوبو مصرف دی د چایو د ډوډۍ د ټول مصارف چې دغه پاتې یعنی ما تقریبا دلته د میاشتې دغه ځای سنجولې دي بغیر له کومو مصارفاتو چې هغه اضافه مصرف راسي دوی د میاشتې د 15,000 څخه تر 20,000 افغانۍ پورې باقیات لري او هغه هم داسې باقیات لري چې خپل ځان ته شی نه سره نیولي اوس تېره هفته کې دوی دغه رانیوي خم رانیوي چې خم رانیسي او هغه کې اوبه د شاګردانو ته ایښي کړي دغه د خم پیسې موږ ورکړي دي او په هر صورت باندې رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي نو بیا ما سره د استادان را سره ستا هم 2 کسه د ټولو استادانو په نمایندګي باندې د ټولو مرکز په نمایندګي دوی ته به موږ ان شاء الله العزیز پیسې تسلیم کړو دوی به خپل هغه پورونه چې ورباندې دي پورونه به ادا کړي د تیرې جلسې څخه هغه زموږ یو جلسه چې و چې شاګردان سربندي کول تیره ورځ هغه مصرف تقریبا دغه جلسې د 28,500 افغانۍ سوی یو زما فکر باندې برې ماښام چې ما معلومات وکړې چې موږ د برنامې مرتل سبا موږ درځو مدرسې ته موږ هغه پور څونه ادا کړي دي 13,500 افغانۍ دغه پور موږ ادا کړي دي نورې مکملې پیسې را باندې نو د تیرې جلسې هغه تقریبا زه د کوچني اختر څخه وروسته به وه 2 نیمې میاشتې شاوخوا کېږي زه یو یادونه ټولو مؤمنانو ته کوم او دا د استادانو علماء کرام هم ناست دي دغه د مدارسو د مکاتبو سره کومک دا صدقه جاریه ده د قیامت په ورځ باندې به هم الله جل جلاله زموږ په د نیکیو په حساب کې زموږ په عملنامه کې دومره حسابونه لیکلي موږ به حیران شو چې کله د اعمال موږ کړي دي وای الله جل جلاله خو عالم بذات الصدور دې زموږ په زړونو باندې خبر دی الله پاک جل جلاله به وایي چې زما بنده تا چې د کومې مدرسې سره کومک کوي یا د کوم مکتب سره تا کومک کوي الله پاک جل جلاله په هغه کې داسې یو سړی پیدا کړي چې هغه بیا د دین او د مسلمانانو د وطن ستاسو د ستا د کورونو د یعنی د الله جل جلاله د کورونو د مساجدو د دې ټولو امداد او کومک کوي د دې ټولو د ځکه ستا په ذریعه الله پاک دې لارې ته سوق کړی وو ته سبب سوی چې د رالي تعلیم وکي د الله جل جلاله دین وفیژندي الله پاک هدایت ورته وکي نن د هغه ستاسو د کومک په سبب باندې الله پاک دته دومره امتحان او طاقت ورکړي چې د ټولو د الله پاک په لار کې خپل ژوند مصرف کړي دغه اجر ستا په عمل نامه کې موږ لیکلی دي هغه ته خو به اجر ورکوي چې ورکوي د څوک سبب سوی دی حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه السلام وایي الدال علی الخیر کفاعله یو څوک خیر ته دعوت یې غدس مثال لري لکه د چې خپل د خیر کوي بل حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې د الله جل جلاله د بندگانو په کومک کوي تر هغه وخت پورې کان الله فی عونه الله پاک جل جلاله به د په معاونت کې در هغه وخت پورې وي نو موږ تاسو به د کومک مرسته د رب جل جلاله د رضا په خاطر باندې کو نو تقریبا 15,000 افغانۍ د هغه مور چې هغوی بیا څنګه ترتیب جوړ کړی دی او د ترتیب جوړ کړی دی چې خپل پر اولادونو باندې خپل پر لمسیانو باندې خپل پر لونو باندې پر دې باندې ورته چې تاسو به د میاشتې ماته لږ پیسې راکوي او زه به د تاسو پیسې د مدرسې ته افیس ابدي تاسو ته دې به مدرسې خپل ضرورتونه باندې راپکې او ضرورتونه چې فل حال دي د استادانو د معاشاتو باقیات دي د مدرسې هغه پورونه دي د شاګردانو یونیفورم 20 کسان تقریبا شاوخوا دوی مرته ویل چې غریبان دي او دلته موږ یو پورمې جوړې کړې دي کوم شاګردان یو پورمه چې غریبان دلته راځي درس وایي تعلیم کوي هغه یو یتیم دی چې هغه به د کلی گذر دغه د ملک او د مسجد ملا امام او د هغه څوک چې د پالنه کوي یعنی یتیم بل څوک دی بل چا کور کې بل څوک پالنه کوي د هغوی درې سره تایید او امضا او د غریبانو د هم هغه د کور یا والد یا مور او دغه څخه وروسته د کلی د گذر ملک او ملا د مسجد ملا امام دا به د دوی چې کې تایید کوي دا به وروسته دلته راځي کوم یتیمان غریبان چې هغه واقعا غریبان او مسکینان وي او هغه سرپرست هم دومره شي پوسه نه پر هغوی به موږ تعلیم یعنی مکمل درس بلته مفت وای 100% او
لباس به موږ ورکوو، کتابونه به موږ ورکوو، قرطاسیه به موږ ورکوو. که موږ وس او توان ودرلودی د میاشتې په پای کې یا په 2 میاشتو کې یا په 3 میاشتو کې د هغوی سره به موږ د خوراکي موادو په برخه کې هم کومک کوو باذن الله. نو دا زموږ برنامه نن دغه وه. تاسو خبر هم نه وه سره قاري مولوي صاحب ناظم صاحب رب جل جلاله دې ته ستا اجر درکړي د مدرسې برخه کې. او دوهم یادونه باید وکړو 15,000 افغانۍ خو دغه مور او 13,000 افغانۍ رڼا مور موږ ته استولې وې. رڼا مور هم ویله چې د مدرسې د استادانو په معاشاتو کې په نورو دغه کې تر ټولو غټ شی دلته دا دی زموږ چې موږ مفت سبق وایو. په مفت سبق کې دوی زموږ سره مفت درس نه وایي، دی یې نه وایي. یعنې اکثریت شاګردان دلته چې دي هغه د شاګردان به مې چې د 6 میاشتې پیسې نه یې راوړي. نو موږ هغه ورته معفو هم نه په دې خاطر باندې چې هغه پلار یې مسؤلیت درک کړي او راکوي یې هم نه. بس دا ژوند دی. څنګه یې زما که به مې په درکړم څنګه دی مدرسې زندگی. او یو شی الحمدلله برق لرو ان شاء الله شکر الحمدلله. سلیو ستاسو برق دی. الله تعالی دې دغه مسلمانانو صدقات او زکاتونه قبول وکړي. امين. دلته په دغه مرکز کې مصرف کړي دي. امين. او الله تعالی دې د دنیا او آخرت په شاور ولي. او الله تعالی دې قیامت په ورځ دې ته بدلا ورکړي. موږ هیڅ بدلا نه لرو. الله دې تاسو ته اجر درکړي. سلام. زه د ټولو مسلمانانو چې زموږ سره په دې مرکز کې په هر بخش کې همکاري کړې ده د ټولو منندویو الله پاک جل وعلا دې نور هم توفیق ورکړي چې دغه د دین مرکز ته ترقي ورکړي. دلته د مسلمانانو بچیان موږ دلته تعلیم ورته کوو، قرآن کریم ورته ښیو او دیني اسباق سبقان ورته ښیو چې الله تعالی یې د خیر خلک جوړ کړي او دا خلک به چې دا کومک معاونت یې کوي. پیغمبر علیه السلام په حدیث شریف فرمایي و یا عالم سه یا متعلم سه یا خادم سه. عالم سه ښوونه ورته کوي، متعلم چې مثلا زده کړه د استاد څخه کوي، یا یې خادم جوړ سه چې ته یې په یو نوع خدمت وکړي. و د دې مرکز د دې اسلامي مرکز هغه څلرم یې مه جوړېږي چې نه عالم نه متعلم او نه خادم. نو موږ د ټولو مسلمانانو شکریا ادا کوو په هر بخش کې زموږ سره همکاري کړې ده. الله پاک دې په دنیا او آخرت کې جزای خیر ورکړي. خپل امانت وسپارو او بیا به انشاءالله العزیز موږ خپله برنامه ختمو. دا مو هم یادونه کړې ده چې په دې مرکز کې چې څومره کومکونه کېږي دغه موږ ته په وخت سره راپور کړي دي او هر کس ته مو یوه افغانۍ چې هم دلته راغلې موږ د همدغه برنامې له طریقه ستاسو سره شریکه کړې ده او تاسو ته مو راپور درکړي دي او کوم کارونه چې موږ پکښې کوو. رښتیا موږ دا مرکز کې دلته د شاګردانو لپاره موږ غوښتل چې چمنۍ جوړ کړو. هغه چمنۍ مو هم جوړ کړي دي. پیسې تقریبا موږ د یو دغه څخه د دغه مرکز څخه چې دوی یادونه کړې وه چې دا چمنۍ موږ جوړ کړي. الله پاک مهربانه دی ځکه چې هغه جاڼي زموږ سره وعده کړې وه چې د میاشتې په پای کې به موږ تاسو ته یو څه پیسې درکوو چې دا مرکز ورباندې چې شي سپورټ کړي. خو د الله پاک په توفیق باندې به انشاءالله داسې مخته ځو. دا څومره چې دلته پیسې راځي، څومره چې دلته په دې مرکز پورونه ادا کېږي، د دې مرکز بوج ختمیږي، په دې کې ترقي راځي، په دې کې د خلکو د شاګردانو علمي استعدادونه لوړېږي. رب جل جلاله به موږ او تاسو ته اجر راکوي. نو 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15. دا 15,000 افغانۍ د هغه مور دی چې همیشه یې موږ ته بار زموږ سره د همدغه مرکز په برخه کې کومک کړی دی او د خپلو اولادونو څخه یې راټولې کړي. الله پاک جل جلاله دې دا په مقابل کې 15 میلیونه ورکړي. دا یو موسم مرکه 1 2 3 دا 4 دا 5 دا 6 7 8 9 10 11 دا حساب کوم څه حساب وکړه. دیر نظر 15,000 رڼا مور او 15,000 افغانۍ موږ سره هغه جاڼې چې هغه د رفیع الله جان مور به غالبا
هغه بچی رفیع الله صاحب نومیږي. خدای جل جلاله دې ورته اجر ورکړي. دا اوس زموږ نننۍ برنامه دا همدغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور سره کومک دی. مساجد د الله کورونه دي، مدارس د رسول الله کورونه دي. نو څوک چې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د کور سره کومک وکړي او دا پیسې یوه افغانۍ هم استاد ته به دومره ځي چې د استاد ستاسو معاش دی. زما د 3,000 څه وخت خوا څخه راځې؟ سهار ته څو بجو کوې؟ په کم 1200 ستا ما دلته 3,000 افغانۍ معاش دی، نیمه ورځ یم. نو سهار پر 7 بجې چې راسو بیا پر پاکم 12 یا پر 12 داسې ده. پر 12 نیمې ته هغه چې سهار ماپښین دواړه ورځې د هغو څه څو معاش دی؟ 15,000 افغانۍ وه او 15,000 افغانۍ سهار څخه تر مازدیګره پورې دی راځي چې حساب ورته وکړې د ورځې تقریبا 1.5 افغانۍ راځي. سهار څخه تر مازدیګره پورې یو استاذ یو په دې 15,000 افغانۍ به دغه استاذ د کور کوم ضرورت راپاسي. دا خو دې پر موټرسایکل باندې راځي. پر موټرسایکل د میاشتې اوس په 1000 افغانۍ به تقریبا د میاشت دې څخه پر تیلو ځي 2,000 ته پاتېږي. که موږ توان او طاقت ولرو موږ به لا هم د دوی سره د دوی د معاشاتو په لوړوالي کې کومک وکړو. څوک چې 3,000 یو وړي 4,000 باید ورکړو. 4,000 وړي 15,000 چې دی په ښه اطمینان او په ښه فکر باندې د یو چا چې لور مریضه وي، د یو چا چې بچی مریض وي، څوک چې په کور کې وړه ونه لري، یو څوک چې په کور کې د ماښام د غرمې شی ونه لري، هغه به په کوم سکون او آرام باندې تدریس وکړی شي. سخته ده دغه موږ که دوی سپورټ کو الله پاک جل جلاله به بیا د دوی په سبب باندې د شاګردانو ښه تربیت او تدریس کړی وي. رب جل جلاله دې اجر وکړي. دعا به وکړو مولوي صاحب الله جل وکړي. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.